مونږ چې څوره کاغذي کاروایي کړې ده په کلي کې نو هغه مونږ سره تقریبا چې کوم دی نو 300 د پاسه فی الحال راغلې ده په دې هفته کې خو دا بالکل چې کوم دی نو لکه هغه بالکل دې هلکانو پرې کار نه کړی خو چې دا کې چا سره ګپ و چا سره چې کوم دوا سلام و چا سره څوک لیدلی دی نو د هغې ډېټه راغونډه کړې ده آینده چې کوم دی نو زموږ انشاءالله دا منشور دی چې په کلي کې څومره چې کوم دی نو سپورټمینان دي هغې کې چې کوم دی نو زموږ ړومبی چې کومو مخکې جنګېدلي دي د ګراونډ د وخت ورپسې چې کوم دی نو زموږ دغه ړومبی چې کوم دی نو سټیپي او دا ړومبی چې زموږ ګراونډ کې څومره پلاران جنګېدلي دي د هغې به موږ ګروپینګ کوو درېیم چې کوم موجوده هلکان دي موجود دي او جنګي په او هغې سره چې کوم خپل ډېټ شته اشتهاري کارډ پانبې وغیره جوړوي 3 نمبر چې کوم دی نو مونږ په هر حجره کې داسې 10 مشرانو 12 مشران سپینګیري چې هغې چې کوم دی زموږ سپورټ کوي او زموږ مطالبات مخکې وړي او نیوټرلي یو قسم پارټۍ سره د هغه تعلق وي او د یو قسم پارټۍ خبر نه کوي او نه چې کوم دی یو قسم پارټۍ له کار کوي هغه به موږ انشاءالله مخکې ویلو زموږ دا یونین چې کوم دی په الحال رننګ بیس باندې دی نو دا ملګرو میټینګ مشوره کړې ده چې کم از کم دې له به چې کوم دی نو بنیاد په اعتبار سره 4 میاشتې پکار دي 4 میاشتې پوره چې په دې باندې مونږ کار کوو او مخکې پرې روان یو دا زموږ چې څومره میټینګونه دي څومره جلسې دي او څومره چې کوم دی نو کار په دې باندې روان دی نو دا مونږ چې کوم دی نو په کلي کې د یوت یونیسازي د سپورټس یونیسازي کوو نو کم از کم چې کوم دی دا چې څومره کسان دي ما سره نو په دې کې مونږ سره مرسته وکړئ او چې کوم کیاړان دي وي راغی نو یا دې مشونه خبر نو ځان دې خبر کې صحیح ان شاء الله موږ تیار تاسو د دې تنظیم سازي اهم پیدا چې خلک چې کوم دی نو د مختلف قسمه جرایمو نه دا معاشره پاک شي مختلف قسمه اکټیویټیز کېږي خلک چې کوم راپاسي او دا شان چې کوم کرکټ او نور سیزونو کې دي اخته او ګیمونو کې دي اخته نور چې څوره په کلي کې چرس دي آیس دي پوډر دي او دا شان چې کوم پبجي ګیمونه دي او یو ځای هلکان ناستي بل ځای هلکان ناستي چې دې نه چې کوم دی زموږ دا معاشره محفوظ شي او زموږ دا خلک په یو عمل روان شي ګراونډ وخت کې موږ ګیمز کم کړی دی اکثریت موږ زیات شاړه گیم کړی دی هلکان ته پته چې کوم کسان کرکټ کوي نو هغوی چې کله گیم لړ شي مازدیګره پورې ماسپښین لړ شي مازدیګر ماښام پورې په ګراونډ کې لګوي هغې نه بعد بیا ماوسن په هغې باندې ګپ لګي سهار چې کوم مدرسې جومات ته تلل شي او دا شان سکول ته شي ګاډي تلل شي بیا دغه څوک شي نو هغې چې کوم دی نو د نورو پیو ته ډېر کم روزګارېږي خبرې مو کوئ کار نه کوي مړه څنګه ها اوس زموږ چې کوم مطالبات دي نو په هغې کې لومړی مطالبه چې کوم دی نو د کلي مسایل دي ګوره کلي ته زموږ چې کوم دی نو ګیس او دا شان بجلي جنازګان زموږ ټولو مسله ده د جینکو د میډل سکول های سکول زموږ مسله ده د هلکانو دپاره بله پرایمري ده هر ځای کې جوړه شي دلته کم از کم سټینډ چې کوم دی دا 550 د پاسه دی نو فرق کافي سټینډ دی نور چې کوم دی زموږ په کلي کې سار ماشومان چې کوم مختلف قسم سکولونو ته یو ځای ته بل ځای ته دلته په دې وجه باندې چې کوم دی موږ سره څه څه ګزاره کېږي نو دا زموږ کلي مسایل دي ګیس دی بجلي ده جنازګاه ده د جینکو سکول نور بلا شي مسایل دي د چا بجلو مسایل دي چا چې کوم دی د کوڅو مسایل دي هغه نه موږ حل کولی شو او نه موږ د هغې حل کېدو لپاره بس سټیپ ولو راپاڅېدلو سټیپ وایو نه چې کوم دی موږ حکومت کیو نه د لوی پوسټونه مانو چې هغې ته موږ رسو خو دا د کلي هم مسایل دي ځکه چې اکثر کسان دا ویله چې کوم دی نو دا تاسو چې کوم دی نو صرف په دې معنی پاڅېدلي چې تاسو چې کوم دی نو د لوبغاړو او د کرکټو چې کوم دی دا خو فضول شوی دی د دې لپاره ځای میلو شي دا خو هغه چا ته پته لګي چې څوک یې کوي حافظ صاحب ٹھیک ہے فکر کې دا ګوره ټول مسایل دي اوس د مسایل چې کوم نه حل کېدو مختلف وجوهات دي لومبۍ دا خبرې زما غور سره واورئ لومبۍ زموږ په کلي کې چې کوم زموږ ټول تقسیم دی لومبۍ چې کوم پاټو کې تقسیم دی 2 راونده زموږ کلی دی 2 راونده آبادي ده
او 50 پارټۍ دي پکې دین په اعتبار سره مو او د عوامي اعتبار سره مو مختلف قسم پارټۍ دي نو څوک یو غلطه زور کوي څوک بلې غلطه زور کوي ټول تقسیم دي خلک د نور اختلافات دي چې کوم دي کوزدوري مازره بردوري مازره مندوري مازره منپور داري ما چې کوم پانګې مازره دینګې ما په دې معنی چې کوم دي ټول اختلافات دي دیو بل خلاف من په چې کوم دي پروپاګاندا دیو بل خلاف من په پروپاګاندا دا چې کوم دي زموږ د مسائل نه حل کېدو دا چې کوم دي غټه وجه ده مشره ما جنگ دی هر یو دوی هر یو کسو او هر یو پارټي چې موږ ته مشري ملو شي موږ د خلکو چې کوم نه دا وکړو دا سټیج موږ ته ملو شي دا مشري موږ ته ملو شي چې خلک موږ ته کتکی ورکی دا ټول بنیادی وجه ده یو بل نه برداشت کولو یو بل بیوالو یو بل کار نه پرې کولو چې کوم د پیل کار پیشي نو هر یو پس کې نه بل حق تر اوسه پوره پیوي چې دا بل پارټي دا بل سړی دا بل چې کوم کلیوالو دا بل محلي والا دا بل چې کوم د جماعت والا مخکې نشي او زما ولې چې کوم مخکې نوم نشي اوسو زه زما ټاپکونو مخکې چې دي زه اوسو دې میاشت کې ذاکر ته چې کوم پاس کوم چې راشي او دې زمون چې کوم یونین دی د هغې په حوالې سره شاته چې کوم د دې بیکګراونډ دی هغه بیان کړي مختصر الفاظو کې بغیر چې کوم د چا د نوم اخیستو نه بغیر چې کوم د سیاسي خلاف نه ځکه چې تمام پارټو والا کسان موجود دي دا تمام پارټو والا خلکو ټول جوړو والا خلکو زموږ مشران دي دا زموږ سپورټران دي دا زموږ مشران دي خاندې خالده دعا سلام دي کچره موږ یو بل نه براشتو موږ یو بل خبر ته وګنیږو او دیو بل مسائل نه حل کوو نو دا غي نقصان دی چې کار باندې کیږي او کچره موږ یو بل وورو یو بل ته وګیږو او یو بل برداشت دیو بل مطالبات ته وګیږو ان شاء الله چې ګندنو دا راز چې ګندنو ډیر نږدې ده چې ان شاء الله کې ډیر ځان پیدا راشي نو ذاکر د اقواس کوم چې راشي هغه مختصر او دغه ما چې ګندنو وخت کې دا خپل خبر راوړل کی چې موږ دې ویلو مال په موږ خامخا راغی نو دا دې دې ریکوست کوم چې راشي دا ټول چې کوم سورا مرګي دا دې چې ګندنو شکریا ادا کی او مختصر وخت کې خپل خبر راوړل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو نه مخکې خو د ټولو چې کوم مشران دي کشران دي همزولي دي د هغوی شکریا ادا کوم او د هغې نه بعد اعوذ بالله د هغې نه بعد زه دا خبره شروع کوم دلته چې کوم زه د هغې نه بعد دا خبره شروع کوم چې کوم خلکو د ګراوند پیسو کې موږ راوجد شوي دلته کې نو هغه خبره دا ده مخکې چې بهی مونږه د دې نه مخکې مونږه چې کوم دی کته دې سره چې کوم دی خبره وکړله دا کوم میټینګ وکړو په کوزدري حجره کې نو بهی مونږه دا ماشاءالله زمونږ چې کوم یونین دی او د مخکې چې کوم دی مونږ سره تقریبا یو څو کسان وو دلته کې او هلته کې مونږ کوزدري کې میټینګ وکړو دې کې نعیم موجود دی ماشاءالله او اختر پکې وو تقریبا یو څو کسان مونږه او ماشاءالله اوس مونږه تقریبا ډېر کسان چې کوم دی هغې دغه کې چې کوم دی ډېر زیات کسان زموږ سره په یونین کې نو زه دې ټولو شکریا ادا کوم چې په یو اواز باندې دې چې کوم دی مونږ سره اوچت شو بیا د هغې نه بعد بهی مونږ چې کوم دی میټینګ وکړه او دې چې کوم دی ټولو مشوره وکړه او بیا د ترقۍ هاوس ته پکې مونږ تللي او بهی هلته کې چې مونږه خبره وکړه نو بهی زمونږه خبره هلته کې ترقۍ کې مونږه ټولو ماشاءالله نعیم و زه وم ټولو نور ملګري 30-35 کسان مونږ تللي نو هلته کې چې مونږ خبره وکړه خو په هغې باندې زمونږ په خبره باندې څه عمل ونه شو بیا د هغې نه بعد مونږ رالو وایي ماشاءالله دلته کې زمونږه چې کوم موجوده کسان دي د پی ټي آی لکه زمونږ یو پاچا سره هم اختلافات نشته که هغه پی ټي آی والے دي او که هغه نیشنل والے که هغه نور پاچا والے ټول زمونږ نه دي
او زمونږ یو پارټي سره هم اختلافات نشته او ایشو زمونږ چې کوم مین ایشو دا ګراوند دی نو بھائی دا خبره منسټر صاحب هم کړې ده چې بھائی پړ ناغره دی او دا مشران د کلی چې کوم دي د پاسي او ګراوند دی وګوري نو بھائی دې پکار دي پکارو لکه چې پاسي دریو او بھائی دې سره چې کله زموږ په کوجر اجرا کې مذاکرات وشو دې مونږ ته چې کوم دی بھائی تاسو سره چې کوم دی مونږه یو سوره دې کې کوم دی دا درکو او باغې باندې ترجمه درا نکړه بیا یو سوره دې بعد بیا دې موږ چې مونږه یو 15 پته دې بعد تاسو موږ صبر وکړئ مونږ چې کوم دی تاسو د منسټر سره چې کوم دی میټینګ پېښ او باغې باندې چې کوم دی دا موږ سوال جواب را نکړلو نو بیا په دې باندې چې کوم دی زموږ دی یونین چې کوم دی برداشتي پوښتنه کو نو تاسو د پکار دی وای چې چې تاسو سره ټول چې کوم دی د ځوانان چې کوم ناس دي مشران دي په دې موږ تاسو پوهه او چې کوم دی دا ګرو زموږ مانا عمر خبر نه راځي او ابا یا تاسو ته مخکیو کی تاسو ټول پکار دی زموږ سره په دې باندې کې مرستو کې او دې ګانو السلام ان شاء الله ٹھیک ہے Haji, no, dulu tu si kanjeng tu kiriwayo, nadam mutalabana, jasuko pagkanduri ki, kami partai wala, pulis state ko ujati, pakar de si pag, pazed afi walo, pazed agita halatu jodolo, pazed agita kamzori ko do, pazed si agita masail jodolo. مونږه مثبت طرف ته چې کنه سوچو چې هغه سره پدې کې مرسته وکړو د کله مبادات وګورو د ماشومان مبادات وګورو او هغه مخ ان شاء الله مو سي ان شاء الله بهرحال زمونږه موجوده حکومت او پی ټی آی تنظیمونه سره مطالبات دي دا غي نمک یو خبره کو ګوره په هر وخت کې هر پارټي والا د دې لپاره کلی کارونه کړی د 20 ورځو موجوده حکومت هم چې ګندنو کارونه کړی دي چې څوک کار کې اخکاری چې څوک نکي نه کاری هغه په تفصیل سره نه ځو هغه چې ګندنو تاسو موږ چې ګندنو ورېدلم دي دا غوونه زموږ هغه لاس پرسيدي ټول او اکشن ان شاء الله چې ګندنې دې بیا بار چې ګندنو راځي خلک کو دین شروع کوي چې مکه راغلي بیا راغلي هر ځای ته کینو د هر ځای خبره وره دا غي تفصیل چې کنه هر یو پټه والا خپل پر ځای باندې بیان دي او زار کوڅو کې دغه تذکری کی هغه طرف ته نه د ګراوند لحاظ سره هر پارټي چې راغلي دا نو هغه دوه ما الکان چې کندنو دا خبره وته کړې چې ان شاء الله چې کندنو موږ اقتدار کې راشو تاسو په ګراوند له تاسو ولا کو زیرو او تاسو وجا کو هغه ته په اعتبار سره زموږ چې سورا پکې کې پاټه پاتې شي نو په هر وخت کې موږ هر پاټه والا هڅه سپورټ راکړي نشل پاټه طرف نه چې کوم دینو دا اقبال ناظم سے وو دا شان خالد پیکو او خادمو حقانی سے غلام حقانی سے وو هغه چې کله وسومه کړی راغلی زموږ پاټه کې چې موږ زړه کړی او زموږ پاټه چې کوم دینو باندې موالي دي اوس موجوده پارټي چې کنده پی ټی آی ایکین خان پرست کاکا او دا شانتي سردار او عمر ډاکټر صاحب موږ چې کندنو اقبال جاوید خانم راوته شاران خانم صاحب راوته او موږ لپاره خچ کې سپورټ کړی او خیاغه ته مطابق چې خیل ان کړی موږ ښه سپورټ راکړی اوس موجوده چې کنده زموږه چې کوم انویسټ کې لومبه مطالبه ده نو دا وځي کې ایټیج دا یونین اخیری مقصد نه دی اخیری هدف نه دی دا په حال چې کله یو خبره را گردش کوي الله رب عزت ول وجود ورکی دغه ته ټیم په دې کې دغه زور بایو مونږ هم زور لرو دا شان چې کله کلیوال باندې کوم زور لري دا شان زموږ چې کوم کلی کې د پی ټی آی پارټي دا او پی ټی آی تنظیم دی اخیرم نو زور لري او یا ټول زموږ زور یو ځای شي ان شاء الله دا رز لري نه چې الله رب عزت پر مسله حل کړي ذاکرو تنگی چکے کے بولو داغی تنگی دون دسو چکندنو تفصیل بیانو ما دا خبر اور سر اور ہے چونکہ من تاسو لیو کلیوالیو خبر ابا یو برداشتو مخامق پیورو او پوپازیٹیو سنس مائن بیانو من پی سنس مائن بینالو زگر تاو سسو معلومی ما سان نظمہ سکول کی ٹوٹی
او اکثر تیو کې زموږ چې کنه په مدرسه کې نو زه مونږ په اکثر تقریبا نیو کېلو یو کس سره چې کنه زموږ شمولیت ته انا په شمولیت کې کوم کس چې کنه زموږ د اټې مطابق خوښ شو ووټ ورکړو په اکثر مونږ چې کنه ډیوټي کېو اکثر زموږ ووټ ورون نه کړو نو دو یو پټیوال چې کنه سپکاوي نشو بیانولې منسټر سے دو پری او دا شان چې کنه نو د پی ټی آی تنظیم والا منبران چې کومي داغي د پری خبره اصول گزارو سره رسیدلې و چې کنه نو منسټر سے وو ویلي چې دا ګراوند منظور شوی دی او پورا علاقې ستماني نو دې لپاره تاسو چې کنه نو راغون شي او زموږ وګورئ نو پای کې شکم د پی ټی آی تنظیم دی نو پای کې حمزه دا شانتي لازاده کاکا او صدر اقبالو عمرانو کتا امیرو او نور کوم کسان ماته وای شاهد لرا بلو افسرو دا شان نور کسان چې کوم دي نمونه مان ذهن کې دی وکښتنه خو اکثریت کسان چې کومه پای کې حق عالم سمدای لاله چې کوم دي نو په استعمال کې دي سره رابطه کې دي چې کوم تیزول میټینګونو کې دي دا خبر راغلی و او دي چې کوم په دې معنی کارم چې کوم دي نو لکه څنګه چې کوم دي نو په خپل انفرادي تور باندې شروع کړو او چونکی دا کار سره کې دي چې کوم دي نو دا کار زموږ تاسو ټول متفقه کار دی د ټول پی ټی آی چې څوره تنظیم نه دا د متفقه کارو دی دا بنا په میټینګونو باندې کېدلو نه په انفرادي کو میرو باندې ګرځېدو باندې کېدلو او نه چې کوم دي نو خبر اوچته کا داتی نه کیږي یا دا داس چلې داغي پیسې به بیانولو الګان له شکل حوصله ورزولو او دا شان چې کله سبا کیږي بلس کیږي نو دا دې کار نو اثر کوي چونکه دینم چې کوم دي نو اجتماعي تور باندې دا غفلت وشو او پای کې چې کوم دي ته چونکه دا پته نه و چې کوم شاته زموږ کې دوه ټیرن موجود دي شاته زموږ کې چې کوم دوه لکان دي چې دا چې کوم دي انتهایی دا هیڅ ضرورت ده او دا شان چې کوم دي نو انتهایی دا هغه غواړي نو دی ما دا مطلب نو خبر ما کوله دا د هغه چې کوم مطلب نو او چونکه دا سټپ چې کوم ده کنه سټپو اصل کې دا سټپ د ګران نو دی له پړمبه متفقې د ټول پکارو او دا خبره مې سره اوستي وا دا خبره چې کوم ته کرا بار کړی وا دا ټول کلیوال به ځان سره غوښتو نو بیا به خبر ډیره مضبوطه وا لہذا زموږ د دې تنظیم نه دا ایلاله او دا دې ته ریکوست دی چې دینه پس چې په دې باندې سخت سټپ والی دا ټول کلیوال ورسره یو ځای دي دا ټول چې پټه والے ورسره یو ځای دي دا ټول چې کوم کلیوال سره یو دي ټول جوړوال سره یو دي دی به مکه موږ ورپسې ان شاء الله دا مسله الله تعالی کې سیر ان شاء الله د دې نه کوم نه دې طرف نه انویسټ د تاسو کپټان نه راکړي الته موږ بارا مشوره وکړه او دې هم کوم چې کوم سره موږ ورکړی شو بیا موږ مشوره باندې 12 کسان موږ ورکړلو بیا باغی باندې هم د کار کوو چونکې خامخا چې کوم د مسلې وي بیا دې صبر وکړي بیا دې مطالبه دې دا چې تاسو موږ وګورئ نو دا خبره خو د دې چې کوم سرحد پورې سزا نیسو خو د الکان نه د ماشومان نه د کشران نه دا مطالبه کول دا مناسب نه ځکه دا زموږ د کلی مشران دي دا په حال چې کوم فعال دي پکار دي چې دا ټول چې کوم خپو مکه دي خپه هر سامان فریږي پکار وي دا خبر دي ځان باندې غستوي خپل پټه باندې غستوي خپل تنظیم باندې غستوي او دې لپاره چې کله دا سره پاسوي درېمه خبر دا چې دې چې کوم دنو چې درې سالو کسان چې کوم منسټر صاحب لور شو غسر خبرو کو نو کله چې کوم دنو هغه یو کارو کله بل کارو نو په حال چې کوم دنو موږ ټول کړي دا مطالبه ده ټول کړي دا مطالبه ده او د ټول کمیټه ول دا مطالبه ده چې موږ خپل طرف نه موږ په دې کې چې کوم دنو صابر استادو او کاری طیب سے مقرر کړی دي د خپل طرف نه چې هغه چې کوم دنو دې سره منډه وي دې له وځي ګوري او دې چې کوم ځان سره پام کوي مالک سره خبره کولو او مالک رضا کولو او په دې باندې حتی له ور ان شاء الله دې کوشش کی زموږ طرف نه او ټول کې طرف نه صابر استادو او طیب سے چې کوم دنو هغه په دې سره زمکې می دې سره ریټونه می او دا شان چې کوم دې نور کاغذ کاروان کوي په دې متاسو سره متفق ان شاء الله بل دې خبره کوله تاسو کوم دنو په مثال کې توګه چې دې کې څه مشکلات دي موږ به اجازه کو
نو په دې باندې چې کوم تاسو خپه کېږئ به ټول د کلي نه خپه کېږي مخکې هم چې کوم دی موږ کرکټ کړي دي خپل ځمکې ځان اجاره کړي دي خپله ډولي خپله کرکټ کړي دي او ټورنمنټونه کړي دي او هغه موږ ورکړي دي نو لهذا چې کوم دی د اجارې نقصانات شته پیډیس نشته نو اجارې چې کوم دی نو د هغې لپاره موږ یونین راپاسولی دی هلکان راپاسولی دي ورسیز هم سره دي هغې به چې کوم دی موږ ته که ضرورت راغی چارې که ضرورت راغی انشاءالله یې موږ ته فنډینګ کوي او په نږدې علاقه کې موږ ځان چې کوم اجاره خپله ګټی شو بله خبره دا ده چې کوم دی نو دا زموږ د کلي مشران دي د کلي چې کوم تنظیم دی 2 کسان او 3 کسانو دا ترقی ته تللي 2 کسان 3 کسان چې کوم دی نو بیک ټو بیک او ډور ټو ډور ملاقاتونه کولو او ذهن سازي کولو دا شان چې کوم دي ته موږ بالکل نه تیارو انشاءالله که چېرې مثال کے طور پر دی منسٹر سے ټایم واغستو منسٹر سے راځي نو ټول کړی به انشاءالله ورپسې راځي موږ چې چېرې چې کوم دی نو د ترقۍ مطالبه نو بیا چې کوم زموږ کمیټه والا به انشاءالله کال کوي او ټول کلیوال به چې کوم یو ځای غونډي او ټول بزول ته چې ترقۍ ته او خبرې به انشاءالله چې کوم زموږ ملګري مقرري هغې به کوي خو چې کله زموږ چې کوم یونایټ وي چې کله زموږ چې کوم تنظیم وي زموږ کلي یو مطالبه یو طاقت دی انشاءالله الله رب العزت مخکې ډېر لار وکړي دا خبره ما کړه دې باندې انشاءالله ما سره تیار یې تاسو انشاءالله نو تاسو کوم نه ګوره د ټول چې کوم دی نو زموږ د پی ټي آی تنظیم دی دا چې سوره چې کوم دی اوس تاسو نه ټولو کلیوالو مطالبه ده ټول کلیوالو دا مطالبه ده د ټول کلیوالو دا مطالبه ده چې څه نه څه چې کوم دی نو نور کاره شوی دی د ګراونډ چې کوم دی نو نورو معمولي سر راښکاره شوی دی نو چې دې چې کوم دی نو څه زور لګي څنګه زور لګو او آل پارټیز ټول خلک متفق شو او دې سره انشاءالله چې کوم مرسته وکړو او دې مخکې کړو نو هغې لپاره چې کوم لومبی سټپ دا دی چې زموږ په کلي کې دننه چا سره چې کوم دی نو ځمکه د خرڅو یا چا ته ځمکه معلوم وي د خرڅو نو بیا به سبا چې کوم نه دین څوک دا ګیله کوي نه به د یونین نه څوک دا ګیله کوي چې تاسو ګراونډ راغستو میرا کې ولې واغستو او تاسو هلته ولې واغستو دلته ولې واغستو چې په کوز لوري کې ځمکه وي په بر لوري کې ځمکه وي مل لوري والا ځمکه وي د مانکوټ لارې والا ځمکه وي هغه چې کوم رشه کې طرف ته ځمکه وي هغه چې کوم دی نو د خلیل خور طرف ته ځمکه وي او دا شان هغه دانشو طرف ته هغه چې کوم دی کندو طرف ته کوم ځای کې ځمکه وي نو انشاءالله موږ تاسو نن دې په دې باندې کار شروع کړو او دا 2 کسان چې موږ تاسو کوم وي دا مقرر شوي دي سبا له بیا نه دي تاسو دا ګیله کوئ نه به د یونین نه دا ګیله کوئ چې تاسو پلان کې دی ګراونډ او دا ګراونډ چې کوم نه موبایل دی او نه چې کوم نه څه چابیانې سړی راولي د بل لو کې دا والا دا چې کوم نه غټ پروسس دی خوږ پروسس دی سخت پروسس دی د باب انشاءالله ټول ټیم متفق یو صحیح انشاءالله ټول چې کوم نه متفق کېږي او انشاءالله چې کوم نه ډېر بار فکرمن کېږي بیا مې ورته وایي بیا واما چې سوره چې کوم چا سره کوم ځای طرف ته ځمکه معلوم وي بیا چې کوم دی نو د دې کې څه پیچیدګۍ دي نو هغه پیچیدګۍ چې کوم دی نو مونږ ته پیچیدګۍ دي پی ټي آی تنظیم ته نه پیچیدګۍ بالکل دي ته نه دي او نه منسټر صاحب ته پیچیدګۍ دي چې هغې توت ته بیکاڼه وي نو بیکاڼه کوي او بیکاڼ ته توت وي توت کوي نو دې باره کې چې کوم دی نو ټول زموږ چې کوم کلي تنظیم دی نو دې هم کینې متفقه پې سره وکړي زموږ دا یونین هم کینې متفقه او دې باره کې به چې کوم دی نو ټول طاقت یو کړو یو بل یې خپې نه وو نه چې کوم دی نو یو بل چې کوم مخه وو نه نامایوسۍ پیلاوو نه چې کوم دی نو دا داسې خبرې کړو چې هغې سره چې کوم دا خلاص زموږ پاتې شي انشاءالله چې کوم دی نو موږ دې سره یو د دې به سپورټ کوو خو د تنظیم د یو تنظیم حصه موږ نه جوړوو د هر چا ګوره خپله پارټي ده خپل تنظیم دی او خپل حساب کتاب دی هغه د خپل کسان چې کوم دی نو چې څومره چې کوم د اکټیویټي دي هغه برابر ساتي په دې کې چې کوم دی نو عامرو او دا شان چې کوم نور کسانو مو څو خبرې خبرې کړي دي خو انشاءالله چې کوم دی چې اوس موږ تاسو ټول متفق شو د پی ټي آی تنظیم راغون شي او په دې باندې سیریس سټپ والي نامایوسۍ نه پیلاوي ناامیده کېږي نه انشاءالله موږ سره ټول کلی شا په شا ولاړو دی به مخکې موږ ورسره یو منسټر صاحب نه زموږ انشاءالله منسټر صاحب ته زموږ دا مطالبه ده چې په دې پروسس کې
چې څومره چې کنه پیچیدګۍ دي نو هغې کې زموږ کلي سره چې کوم دی نو سپورټ وکړي ځکه زموږ کلي چې کوم دی نو 15 کاله پاس کړي دي او هغوی له چې کوم دی نو د هغې باندې بلا احسانات دي خپل غم خاطر قرباني کړي دي دا شان چې کوم دی په کورونو کې چې کوم دی مختلف قسمه حالات پهې راغلي دي دا هلکان چې کوم دی نو اسلام آبادونو پورې وپستلي دي دا شان چې در نه وله ستلي دي او دا شان چې کوم دی نو جلسو ته وتلي مینار پاکستان ته وتلي دي شپې رونې کړي دي نو دا د دې هلکانو څه حق نشته يا هذا سر منسټر سے نظم دا مطالبه ده چې صورت دی کې چې کوم مختلف پیچیدګۍ دي هغه چې کوم دی نو تنظیم تم پته را او هغه چې هغه تم پته را نو په دې کې موږ سره کوآپریشن وکړي او راپاسي دې کې چې کوم دی دا سټیپ اوچت کړي آینده لا عمل چې کوم دی زموږ آینده لا عملو دا بیا د خبر کوم بیا کوم زموږ نه پارټي خلاف راپاسېدلیو نه چاره پاسولیو او نه چاره بار راپاسېدلیو موږ خپل سټرګل جاری ساتو مخکې به ګورو انشاءالله د مثال کې توګه ورو سو اثرات مخې ته راځي او خلا که نه راځي بیا به انشاءالله دیم سټیپ موږ خپل فنډینګ شروع کوو او موږ ته موږ خپل اجاره ځان خپله کوو آینده لوح عمل چې کوي زموږ دا به جاري انشاءالله میټینګونه به انشاءالله موږ کوو زموږ میټینګونه د سیاسي کسانو د مدعو کولو نه په دې باندې یو پارټۍ باندې نه خفه کېږي دا زموږ وروڼه دي مشران دي ټول چې کوم دی نو کلي کې ټول چې کوم دی نو زموږ مشران دي ټول لورو والا ټول پاټو والا زموږ خلک دی زموږ اجري جماعت خلک دی زموږ دعا خلک دی زموږ دعا سلام خلک دی په هغې باندې موږ نه خفه کېږي ځکه که موږ مثال کې توګه ورو خپل سټیجونو ته او خپل میټینګونو ته سیاسي کسان وړاندې نه کوو د سیاسي پاټو کسانو نو هغوی پکې بیا خپل چې کوم مفاد رالټوي او خپل پیجونه پکې تاوي او چې کوم زموږ منشور دی نو هغه به رانه ګډوډوي نو په دې وجه باندې خفه کېږي نه میټینګونه موږ کوو د اجرو په سطح باندې هغې لپاره چې کوم ډیټونه پېښ شوي زموږ به کمیټي ده په کمیټۍ کې د هر لوري نه موږ 10 کسان راوستي دي مخکې ما خبره وکړه ورپسې چې کوم زموږ انشاءالله ورپسې پراسیس و چې کوم سینه کلاړیان دي هغه یې موږ سره رابطه کړي موږ دا دوره چې کوم دی واته کسان یو سار نه سکول څوک چې کوم ټول ډکان یو ټول چې کوم مزدورو والي غریب خلک یو تاسو ټول یو بل ته معلوم وي سار چې کوم دی هر یو کس پر اکټیویټي دي بیا ځي نو بیا موږ ځان سره د اجرو نیوټرل مشران دي چې هغه د یو تنظیم نیسني او ناشه دا شان چې یو هغه نه یو تنظیم نه کار کوي او نه چې کوم زموږ په دماغ کې کار کوي هغه به انشاءالله موږ ځان سره لو چې هغې زموږ مطالبات مخکې بوځي آینده جلسه انشاءالله په دې بنیاد باندې به حضوري حجره چې کوم مقرره شوې ده په 9 ستمبر باندې هغه به انشاءالله جمعې ورځې په 9 ستمبر باندې حضوري حجره چې کوم مقرره شوې ده په هغې کې به چې کوم دی چې څومره په دې باندې کار شوی دی په دې پراسس باندې کاغذ چا کړي ګوره په دې به خفه کېږو نه آینده جلسه چې کوم دی حضوري کې نو دا مونږ بیا ته وایم دا چې کوم دی نو دې لپاره مونږ نه مقرره کړی چې موږ یو پارټي ټارګېټ کړو د هغې احساسات او د هغې جذبات موږ ټول زموږ مشران دي که څه تیزي کېږي مونږ ته معافي غواړو مونږ چې کوم دی نو د هغې د پښو خاورې هم نه یو او دا هغې په دې باندې خفه کېږي نه بعضې ملګري دا خبره کوي چېرې چې کوم دی نو یا تاسو موږ سره مشاورت کړو دا شان چې کوم مشوره اخیستې وه نور پاټو والا کسان وي یاره دا ترتیب داسې نه پکار داسې پکار دی داسې پکار په هغې کې چې کوم ګوره مونږ د خپل منشور چلولو کې او د خپل تنظیم چلولو کې او د خپل یونین چلولو کې مونږ د خپل مشورې تابع یو د کمیټۍ تابع یو او دا شان چې کوم هغه مشرانو او هغه کرکټیانو چې هغه پخواني کرکټیان نیوټرل او هغه کسانو چې هغه چې کوم زموږ اجرو کې نیوټرل د هغې مشورې پکار دي مونږ ته هیڅ پارټۍ د هیڅ رهنمایي نه پکار نو دې دوه توکي چې کوم دی نو چې څومره په دې باندې کار شوي نو هغه کس به راځي او هغه ته به چې کوم دی نو مونږ انشاءالله موقع ورکړو بیا چېرې په دې باندې مونږ دوره کار وکړو دا شان صابر استاد چې موږ څنګه واستو قاري صاحب موږ واستو هغوی به راځي هغوی به چې کوم دی نو مونږ ته بیا مخکې خبر راولي مطلب زموږ په دې کې دا دی چې مونږ دې سیس پسې پریشا راپاسو پریشا
ها اخیری لاندار کنه خپکیږي به مو یو بل نه بیا واما ټول پاټو سره زموږ هیڅ اختلاف نشته ټول زموږ ورونه دي دا خبره زړه کو کلار بس دا په سورې نه خبره کو واپس له خبر نه کوم مو مره وڅ بدر کو واپس له وړا آئنده چې کوم دینو زموږ له عملداري چې مرګرو ما زموږ خپل ځان دا کوشش ته مونږ به را پاسې دیو د ثالثه مونږ ته ګردانه داګو مونږ چې د ملکانو او دا شان د دې جذباتو دا بل تر کوي نشي څوک نه جاده پیداوان دي او دا شان غلط استعمال نشي په دې وجه باندې مونږ چې په دې را پاسې دیو چې ټول مونږ یو شو ټول پارټو والی یو شو یونین او موجوده پارټي والی یو شي اتحاد مونږ چا سره کو دار چا خپل سرګرمې دي کڅو پی ډی آی کې ځان منډي کړې وي کڅو نېشنل کې وي کڅو جمعیت کې وي او څو بل چا له وروګه کې زموږ کار نشته کچې دو الګان احساسات مجروح کړي شو د یونین احساساتو د کلیواله چې کوم دنو دا شان چې کوم دنو مطالبات دا چې کوم په صحیح طریقو نه مل شو هغه لپاره عملي قدم څه پوښتنه نشو او زموږ مونږ دباو کړی شو دا شان چې کوم زموږ مطالبات مخکې چې کوم لرونی شو بیا زمما مخکې طرف نه ان شاء الله چې کوم دغني دې کې دوه د پیچې کېږي بار چې کوم منسټر دا ویلي دي چې زموږ وګورئ نو چې دې زموږ لپاره د مناسب ریټ لپاره د خبرې لپاره دا دومره ګرمو مقرر کړی دي ټول کلیوال په دې کې موږ سره متفق شي دا نو چې کوم نه هغه چلې دا چلې ټول دا وایي ان شاء الله ټول په دې کې یو ځای پټې کو ان شاء الله ټول ابادي او چې کوم کسان موږ صابر استاد او دا چې کوم مقرر کړی دوی وو ناګم پکې دا زموږ د یونین طرف نه دي او هغه نو کړلی دي پیژنې موږ پیژنې خبره باغی کی دی وو سمج مګه ګوري زمدا مګری وو سمج مګه ګوري کلیوال کوم څه کوم زمګي ما دا کی او چې څو چې کنه چا سره تکیږي ناګه چې کنه هو غوي څنګه او وای ورته چې پرانتی ځای کې چې زمګه را ډینګي ځای کې زمګه را دورا دا او دا شان حساب کتاب ناګي و چې کنه بیا دي سره تنظیم والو خپل مشورو کی او هغه چې کسان مقرر کی دي ته چې کنه وي هغه وځي چې کنه زمګه به ګوري او دا شان چې خبر به وسره کی نو پدې کې چې سور پیچیدګي بیا خبر کوم پدې کې چې سور پیچیدګي نو هغه چې کنه په دې تنظیم والا او منسټر سره د خپل مشاورت باندې هلګي موږ ته یو خبرینه امول د ګرون د پاره چې سلام راوړي کچې زموږ مطالبات چې کنه مکه نه کړی شو هغه باندې عمل درآمد نشو دا زموږ ټول مطالبات دي دا زموږ کلیوال دي موږ دې کلیوال دي دا لګان دي ټول عمر به ورته ان شاء الله منډي وو او ټول به ان شاء الله یو اتحاد او اتفاقی نو آینده وخت کې کچې دې لګان مطالبات نه منل شو او د لګانو احساسات مجروح کړی شو نو آینده الیکشن کې او آینده وخت کې زبر د یونین زموار نیما تدیګه هر څه کې سره وکړه هغه بیا اجرو والا په کوشا پاټو والا کوشا او دا شان چې کړنو تنظیم والا کوشا زو دې ځان وکړو پدې کې چې ګندنه په زماره خبرو کې زموږ مردو خبرو کې زموږ سبب راغلي او زموږ چې کمې زیاتې شوي ته اونځ نشوي ټول نه چې ګندنه موږ معافي غواړو او ټول زموږ رونه دي تاسو دراتو ډېر شکریا الله رب العزت زموږ مسله حل کی او دې لپاره ان شاء الله را پاسو ټول صحیح ان شاء الله هر مال باندې ما سره ان شاء الله ولاړې زموږ تنظیم سره ولاړې چې الله رب العزت دې خبر ته عملي جامه پېنو کی او ډېر چې ګندنه ډېر د خوشاله وخت او ډیر چې کمنو دو یو بل شان دی وکوي ځکه چې کمنو ګرون پسې زموږ ستر ګړندې شي او بچاو کړو کریډټ پاګه دي کله پاټه کړو کریډټ پاګه دي چې چا څنګه وکړه کریډټ پاګه دي زموږ چې ته چې کمنو 9 روپیا راځي نه یو وخت راځي تاسو چې کمنو زه د خپل یونین طرف نه او ټول چې کمنو د دې طرف نه
ټول شکریا ادا کوم لار دی. الله رب عزت تاسو ټول خوشاله کړي او الله رب عزت دې موږ په دې مسله کې ټول را متفق دي چې دا مسله موږ په شریکه باندې وړاندې کوو دې موږ چې کنه په دې کې سپورټ والی داخلي سپورټ والی او بیا دا خبره کوم چې دوه درې ډور ټو ډور ملاقاتونه پای کې زموږ هم چې کنه طاقت خرابېږي د کلي طاقت هم خرابېږي او ستاسو طاقت هم خرابېږي نو لهذا چې کوم دی نو په دې کې چې کوم موږ نه سپورټ والے ټول کلي نه سپورټ والے ټول کلي به انشاءالله چې کوم په یو کال باندې موږ راجمع کوو او کار ته دي ډور ټو ډور ملاقاتونه باندې کم ځای ته چې کوم دی کوم اجرت دي خو کوي باندې څه سي راو ټول کلي بوله انشاءالله موږ راجمع کوو او هلته تللی انشاءالله هلته تللی نو خبره به د دې کسان کې خبر ټول خلک ذکي او چې شاته چې کوم دی نو چې شاته چې کنه کافي تعداد لري ان شاء الله ډېر خاص سره وي او الله رب عزت زموږ مسله کې ټول وایي ان شاء الله الله رب عزت زموږ مسله کوي ان شاء الله او ان شاء الله د پی ټی وای تنظیم زموږ دا امید دی دا چې کنه کله مطالبه ده چې دی وټا ټول زموږ مشران دي ټول محلو والی موږ چې کنه خپل کلیوالو سره سچ کنه بوز خزادو ساتو سبا چې کنه موږ دې سره مذاکرات وکړو دا غلطه خبره ده چې کنه یو ځای ته د مرګو جلسې نه مزه یو ځای چې کنه مرګو میټینګ نه مزه خبر نه ولا هر یو کس خبره بورو یو بل خبره بورو برداشت کو یو بل مقام کی یو بل تا خبره وا مطالباتو چې پای کې سوچ کنه دا راځي نو هغه به ان شاء الله او دا کوشش په خپل جاری وساتئ صحیح ان شاء الله ان شاء الله مطلب کوي یا الله زموږ راشي مات کې استقامت راکړي یا الله د ټول کړي د سور لکان چې کوم مطالبه کوي او کوم فکر کې دا ته د شوی دی وجود ورکړي دا چې کوم مرګي الله تعالی راغلي دي چې اجر ورکړي په شاټ وخت کې الله تعالی د ټول جمع شوی دی د دې سره موږ محبت ته موږ سره محبت ته دې موږ باندې اعتماد دی دې موږ سره مې ساتي موږ سره مې ساتي سور پټو والے دي نېشنل والے کې پی ډی اے والے دي جماعت اسلامي والے وطن پارټي والے مسلمي والے دي یا الله ټول سره مشران هغه دي اجر ورکړي چې دا چې کوم دی رال زوم دي الکان چې کوم دنو د حوصله لپاره ویډیو والا چې سورہ چې کوم دن مرګي راغلي دي هغه الله تعالی اجر ورکړي چې کوم دن په دې سخت حالاتو کې راځو زموږ خبرې ووري زموږ خبرې تسلیم کړي زموږ خبرې چې کوم دنو هغه چې کوم دنو دن ځان سره لګي ځای کړي او زموږ خبرو ته وکړي خو په دې باندې الله تعالی دې راځي جوړنو وکړي او یا الله تعالی زموږ په کلی کې اتحاد اتفاق پیدا کړي او چې سورہ چې کوم دنو منستر سیم دې الله تعالی هغه له پړه کې دا واچي چې دې دا په سره کې موږ سره پاسي او باندې کې چې موږ سره زموږ د کلی مطالبات لري زموږ په سره کوآپریشن وکړي او دا چې کوم مشکل نه هته دا او دا چې کوم سخت براهیم دي دا دغه په کوشش سره زموږ سره دعاګانې من الله رب العزت اهتمام تکبیر ته ورسي السلام علیکم پروگرام ختم شو او ډېر مشارکه وکاو جناب کو اسلام متو جناب لاړ سلام متو مشای مون نوایک د دې په پلان بیا پیسې هغه ماده ما راځه وا ورکه موکه یار پروگرام جی ختم شو Kasang ka tu, dah ni boleh kasang betul lah. Siapa ada kan? Lalu.
ختم شو بقرا دا مارخور وایس کیپټن دی وایس ادا فرست بیسمن دی زمون چیف سلیکټر دا سہیل شاه سے بھائی جنید دا غوړه چیف سلیکټر بھائی ځان ستړی کو هډیرو پروګرام کې او تو پیر خان وکیم بیان کو بھائی بدې څه خپایو السلام علیکم ماشاءالله جلسه ډېره کامیابه جلسه وشوه خپل پروګرام شو میډیا ولرونه هم راغلي وو ډېر د کلي عوامو خاوانو هم سره سپورټ وایي سیپلي دي ټول یونین په اتفاق اتحاد سره ماشاءالله ډېره کامیابه جلسه وشوله کم سټرګل دی کم خلوص دی کومه جذبه ده ډېره لرې نه ده انشاءالله اوسه پورې څومره دوکې شوي دي سیاست والا څومره دوکې کړي زموږ کلي سره نور دوکې به نه کوي انشاءالله ډن دی زمون چیف سلیکټر دا واسطه باندې جنید لا que están guri kana ¿dónde la yo que sube está más meses ha مام دي خبرو پاګه دا زما سه بجویلا زمون د ټیم قدردار بھائی د ماحول او نر دې مارخور دا کیپټن دې مارخور لا یو بس کو ځکه چې ما هم بانګ صحیح ده ځکه چې پروګرام ختم شو پروګرام چې ختم شو د ماښام د بانک ټایم دی بانک د اپوینټمنټ پاتې کسان ولرلو